په پیښور کې څنګه نن سبا بدکاري شروع شوې ده؟ غریبانه ښځې ولې مجبورې شوې دي؟ تاسو سره ټول تفصیل شریکوم د دغه ښځو معلومات، اډرس او نور داسې حقیقتونه چې هغوی په پیښور په حیات آباد کې صدر کې او په نورو ځایونو کې داسې واقعیات مخې ته راغلي دي او هغوی موږ ته خپل معلومات هم راکړي دي. نو قدرمنو دوستانو، که تاسو غواړئ چې دغه معلوماتو نه ځان خبر کړئ، که دغه خلکو سره مرسته کول غواړئ، نو دغه ټول تفصیل به تاسو سره په دې ویډیو کې شریکېږي. قدرمنو، په حیات آباد کې یا په صدر کې نن سبا څه داسې ښځې دي چې هغوی د ډېرې غریبۍ نه، د ډېرې مجبورۍ نه غلط او ناروا کار ته مجبورې شوي دي. ویل کېږي چې په حیات آباد کې خود دا حالت دومره خراب شوي دي چې په ګاډي کې هم کوم سړی روان وي او هغه لږ داسې ښه ګاډی وي، یعنې ټیکسي نه وي او لږ ښه ګاډی وي، نو هغې ته ښځې لاس ورکوي، یعنې ودروي او هغوی ورسره خبره کوي چې په 100 روپۍ به موږ سره دا ناروا کار وکړي او موږ ته به پیسې راکړي. قدرمنو، دا یوازې د اورېدو خبرې نه دي، دا د لیدو خبرې دي. او زموږ داسې ملګري چې هلته اوسېږي وایي چې نن سبا همدغه حالت شروع دی، همدغه کار شروع دی. کوم کسان چې د کور وځي هغوی دغسې کارونه کوي. دې نه علاوه د سوالګرۍ په جامه کې چې ښځې ګرځي هغوی هم زیاتره وخت د سړو نه نمبر اخلي یا خپلې نمبر ورکوي او بیا د هغې نه پس دوی سړو سره ناروا کار کوي، په بدل کې ترې پیسې اخلي. په دې کې یو لویه غلطي چې هغه زموږ ستاسو ده، هغه دا ده چې زموږ ستاسو هم زیاتره خلک دغه غریبانو ښځو سره مرسته نه کوي، او که څوک ورسره مرسته کوي هم نو هغوی ورسره صرف د دې دپاره کوي چې خپل شهوت ترې پوره کړي. نو په کار ده چې د الله د رضا دپاره هم مرسته وکړی شي. که د الله د رضا دپاره مرسته وکړئ نو یقینا چې دا مو د دنیا او د آخرت ګټه ده. ځکه چې ډېرې داسې ښځې چې هغوی د ډېرې مجبورۍ نه راوتلي وي، هغوی نه غواړي چې داسې غلط کار وکړي. دا ښځې په پیښور علاقو کې ډېرې پیدا کېږي. نو تاسو ټولو ته خواست دی چې دوی سره بهتره مرسته وکړئ، څه مو چې د وسه کېږي دوی سره مرسته وکړئ. قدرمنو، موږ غوښتل چې دا معلومات، دا ویډیو تر تاسو در ورسوو، د دې حقیقت نه تاسو خبر کړو، ځکه چې زیات خلک غواړي چې هغوی په ښه علاقو کې ژوند وکړي، خو په ښه علاقو کې یعنې حیات آباد شو یا نورې داسې علاقې شولې، خو په هغې کې دا خلک هم ورخواره شوي دي او داسې ناروا او غلط کارونه یې شروع کړي دي چې د یو څو روپو لپاره د خپل عزت سودا کوي. قدرمنو، دا کارونه په روډونو باندې هم شروع دي. د دې بې شرمۍ ډېر وخت شو، تاسو سره به هم د دې تفصیل وخت په وخت شریکوم، خو په کار ده چې حکومت هم په دې حقله باندې راپاسي او په دغه ځای کې کلک سرچینګ شروع کړي چې څوک داسې بېهوده کارونه ونه کړي.